د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د متادینو د درملنې سلبستریز روغتون په هڅو د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو سره د مبارزې نړیوالې ادارې په مالي لګښت او د ودان موسسې په همکارۍ له هغو 314 تنو سره د خوراکي توکو مرسته شوې چې تازه د نشه یي توکو له روږدېدو خلاص شوي او خپلو کورنیو ته راستنې شوي دي. هلمند کې د متادینو د درملنې سلبستریز روغتون امیر ډاکټر علاودین احسان وایي د مرستې هغو کسانو ته برابرې شوې چې د درملنې وروسته بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلي خو لا هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی وایي د مرستو دا لړۍ به د دغه ډول کورنیو سره دوامداره وساتي. دا مرسته تقریبا 40.8 ټنه غذایي مواد دي. په دې غذایي موادو کې وړه او څدال غوړي او مالګه شامل ده. دا هغه مریضان ته ورکول کېږي چې په روغتون کې بستر شوي وي او وروسته رخصت شوي وي او دوی جوړ وي. دا مرسته هغو مریضان ته ورکول کېږي. بل خبیا د هلمند ولایت مقام د پیښو پر وړاندې د مبارزې کارپوه شفیع الله ظهیر د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې دغه مرستې ارزښتناکه بولي او له نورو نړیوالو مرستندویو موسسو غوښتنه کوي چې د دغه ډول کورنۍ سره اوږدمهاله ملاتړ ته دوام ورکړي. دا عمده ستونزه د دوی خپل د فامیل د لاسه څخه ده. کله چې دولت ته سپارل کیږي یا روغتون ته سپارل کیږي، د روغتون مسؤلین او د دولت مسؤلین یا کارکوونکي ټول خپل مسؤلیت په ښه شفافیت او ښه ډول سره سرته رسوي چې دوی په لنډه موده کې جوړ کړي. په ورته وخت کې محمد اکرم چې زوی له نشه یي توکو خلاص شوی د دغه مرستو هرکلی کوي او وایي چې د تداوۍ ترڅنګ د ژوند لومړنۍ اړتیاوې ورته برابرې شوي دي. هغه له اسلامي امارت څخه غواړي چې د نشه یي توکو پر ضد روانه مبارزه لا پیاوړې کړي. بس اوس یې دغه مشکل څخه راخلاص کړي. مقصد کار بیکار و په نشه اخته او شکر دی خپلې وظیفې او خپلې آیندې ته متوجه سو د دې د سر په صدقه سره ان شاء الله د لیدا د وظیفه هم ستا سبا او بل سبا راځي بیرته خپل کار ته د لیدرې نو دې ته دلته یو کورس شروع کړی دی. نو اوس هغه کورس 3 میاشتې ورکوي، بعد یې سامانونه ورکوي، په بازار کې دکان ورته پیدا کوي. دا مرستې په داس حال کې تر سره کیږي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره سم په ټول افغانستان کې د نشه یي توکو پر کرکیلې کارونې او کاروبار سخت بندیز لګېدلی دی.